پاکی د تعالی رات د عیبونو شریکانو نه پاکی فقنا عذاب النار نو اساتی مونږ د عذاب د اور د جهنم نه ور سوچ فکر کوي ام زمونږ د دین حصہ ده چې داسې یو وخت ګوټ کې کېنا الک سترګې پټې کا سوچ وکړه چې سلفې دیم او دا کم کور او جیدات چې زما د مخکې د چاو اشر تلاړو زما والده هغه نیانی کمیشه تلاړل او سورز پس زبچته زم حسن بصری رحم الله وی تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ لغن تسات سوچ فکر کول چې زسله پیدم او چې رب لمخله ودرېګم نو زبا زما آیا دسترګو لګولو سکار کړه کنا وېدا د ټول شپې عبادت نه بهتر دی سوچ دیو کو بخپل عاقبت دیو جړل بخپل قبر و خیرت دیو جړل دارنګ حسن بصری رحم الله وی دا فکر نه دا یو آینه دا توریکا حسناتک و سیئاتک دا بتالستانه کوي او ګناهونه خي ای فکر آینه د لکاینه د مخلونی وا بتاله د خپل سترګو د محسن مخولو او کدي سترګو مخبانه صدا سي ګندګي او داغ لګیدل هم درته خېلو اے خپل گریوان کی ګره بشرانو مو خپل گریوان کی سوچو کا دا سی سوچو کا نو تا تبستانه کای مخیدا آینه دا اتا تبستا ای ګنا مخی سفیان ابن عیینہ رحم الله دا په سلفو کې دی وی الفکرۃ نور يدخل قلبک فکر یو نور دې چې دا زړه ته وردن نشي سوچ فکر دې دې پر ګره سوچ فکر کې چې دا په خواني صورت طاقت ور ظالمانو سشول یا په خپل ملک او علاقه کې سوچ کې چې څومره سرکشه مشرانو د ملک بادشاہانو چرته لاړل هغه ظالمان چې خلکو بوي یره د پکور به مارغم د یری رتیر نشي هغه ظالمان سشول چرته لاړل انجام سشو او کله سفیان ابن عیینہ رحم الله یو شعر وی اذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة وی چاله چې الله فکر نصیب کی نو هر شي کې بدت عبرت وی فکر سره غره هر شي عبرت جوړيږي و یو ځل یو سره پروت لکه رسو دا ذکر کاو وی مر رجل براهب عبد الله مبارک رحم الله وی مر رجل براهب عند مقبره ومزبله و یو سره په راهب تیریدو نو دې په داسې ځای کې یو پلته مقبره ده ابل پلا د ګندګي غرزول زید چې ډیران ورته مون پښتو کې وایو ناغول आवाज ورکو یا راهب ان عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر كنز الرجال وكنز الاموال وی د دوو خزانو په منځ کې پروت دي د خزانو د دنیا نه او د کتاب په رسوم رہے برت دے اې د قبرستان لو ګور د رجال خزانه دا څور لوی خلق دي خارو کې پراته دي ا د ټولي دنیا ګوره مال یو غټولو بار لاړو نو وی خوړل او خزانه د ډیران په شکل کې پراته ده قبل څه شي بل خو خوراک دیو کو دا غینه اعلی خوراک ورونه نو خېټه کې ته جوړ شول وی دوه خزاني دي کنز الرجال وکنز الاموال وګوره فکر یو لوی شی دی دلته وی یتفکرون فی خلق السماوات عیسی علیہ السلام یو قول دلته مفسرین ذکر کړی دی ای بوی توبا لمن کان قیله تذکرا مبارکی دا غچاله چې د وینا نصیحت وی خلینا چې خبره کوي اغواز او نصیحت ده وسمته تفکرا او چکواله ټول سوچ او فکر ده ونظره عبرا او قتل ټول عبرت ده سو خبر شوي دیو جن عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ګور دې ته فکر وای دا عادت عمر ثانی وای دنیا د عدل او د انصاف نه ډک کړي وا د بیبي د سلور بادشاہانو خلفاو خور دا او د یو لوی خلیفہ لور دا نداغي زیوراتم د بیت المال کې کېخل سې کس کوم دې کې کېخل نو رسو چې وفات شو او د دې پر رشتہ دار ورونو کې څوک بادشاہ شو دا ورته دا خو نو مامور پلار چې ته ودولې دا زیورات سال درکړو دا څنګه بیت المال کې پراته دي ناغم بیبی د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله اور ثوی دا پجوان میں پکار نشول برنه پس خزه پکالو سکای کالی خو خزه د خاوند د پاره چي
نو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله خلق راجمع کړ، دې ته سوچ فکر وای. ټول خلق راجمع شول ځکه خلیفہ او منبر ته وختو او یو دوه ټکي وعظ وکړو، قربان د داسې وعظ دا بس راکو شو. ای دې لپاره مې نه راجمع کړي غني چې صدا سي نه کار شوی، خو ما نن سوچ کولو دا تاسو چې کوم په روان یې نو زه دې نتیجې ته ورسېدم چې څوک نه مني تباه دی او چې څوک مني د علي ونی دي. بس راکو شو. دا مختصر غونډه وعظ دی خو سمندري کوزه کې بن کړي. ای موږ تاسو دا ټول کافر کوم په روان یو، قبر دے زنکدن دے اخیرت دے. کافر نمن یہی وہی قبر کے عذاب نشتا، قیامت نشتا، نو خطبہ دی. اب مومن مسلمان وہی آو قبر کے عذاب شتا، جہنم شتا، حساب کتاب شتا، خوچی سی خوخا دنوا کیلی ونی سی توئی. اے دغل طبق کی دور یو کند دا او یو سڑے وی دا دور کند دا بیا ور روان دے ور ٹوکئی. دتا بتاسو عقل من وائی کلی ونی بوائی مونگ منو چی قبر کے خوچی سمو خوخا دا کو. نو ما دی نتیجې ته ورسېدم دا تاسو چې سره رواني څوک نه مني تباه دی او چې څوک مني دا لیونی دی. ځکه که ده منلی نو دا عمل به داسې لقمان حکیم رحمه الله به فرمایل وایي ځان ته یوازې چې څوک اوږده اوږده ناسته کوي نو دا ورته فکر نصیب کوي. وطول الفکر دلیل علی طرق باب الجنه. اوږد سوچونه کول دا د جنت د لارو نه لارې دي، دا به جنت ته ورسوي. خو دا سوچ نه بعضې سړی داسې سوچونه کوي هغه خلک سودایي وایي. دا سوچ کوي چې فلاني بنګله جوړه کړه، زما به په نصیب کې بنګله یي که نه، دا فلاني خو ګوره دا دي او دا دي، دا خدای نورم لیونی کي. دی دا سوچ نه کوي، د ځنکدن سوچ دی، د قبر سوچ دی. نو ګوره دا تفکر یو لوی شی دی. عمر بن عبدالعزیز رحم الله قول دی وای دا الله ذکر یو لوی خیسته عبادت ده، خود الله په نعمتونو کې فکر دا افضل العبادت ده. بعض اهل علم سلف وای روزانه د دې قبرونو ملاقات ته ځئ، دا به درته سوچ او فکر نصیب کی. بیا خاص کر چې دا قبرونه پیژنې چې دا مې د والد دی، دا مې د والدې دی، دا د فلانی دی او دا د فلانی دی. وای والله والا قبرستان ته راغلی او خاوند د فکر و وی جمعوا الكنوز لانفسهم وتركوها كما هي الا قبورا دارسه فيها عظام باليه. وی دې قبرونو والو مال جمع کړو داسې پری خلک څنګه چې جمعو ډکه ډکه خزانه پاتې شوې. نن کدی او قتل زاړه قبرونه دي اپکی ریجی دي اډو کی پرات دي، ریجی دي اډو کی پاغي کی پرات دي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ګره کله د خپل زړه د اصلاح سوچ کوي. وای د چې بزړه متوجه کولو نو رابغه یو ایران کندرات او تا ور په بازي ځایونو کې خاص کر عربو کې چې سفر کوي کنه نو بازي کلی به اوروان به پراتی سو په پکې دي. نو رابغه وبدریدو فینادی بصوت حزین او ډیر د خفقان په आवाज به دي کندرات او توي اے نه اهلک هغه تا کې شي بوسه دلې چلته لاړل ته خوش آباد کړي وی چاویدا می کور دے ا پتا ہے کچا پدی قبضہ کول سره ماتولو اے نا اهلک اے کورونو کندرات استاسو سیدن کی سشول ثم يرجع الى نفسه اب یا وزان ته رجوع ک فیقول كل شيء هالك الا وجهه. هر شی و فناشی سوا د وجه الله نا. دغه دا تفکر دې دی وجه راغلی ابن عباس رضی الله عنهما وی دو رکاتونه خو په سوچ او فکر کول دا غوړه دي د ټول شپې د درې دونا. خو چې سره دی غافل دی نماز ختن تر سبا را خطو پورې دو ولاړم خو سره غافل دی نو د دین هغه دو رکعات خري خو چې سوچ سره ای تفکر سره دی چې دا د چاله ولاړ ادا ز په قیام کې سوام دا په رکوع کې سوام په قومه کې سوام په سجده کې سوام. دغه سوچ فکر دا زمونږ د دنیوي صدا دا زمونږ د دنیوي صدا